پر پاکستان د طالبانو اقتصادي ګزار هغه کار یې ورسره وکړ چې دوی یې تل افغانستان سره کوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې تل په مختلفو پلمو د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانستان په تجارتي مالونو بندوي او همداراز کراچۍ کې هم د افغان تجارانو سلګونه کانټینره توکي ودرولي دي. طالبانو هم ورسره تجارتي لوبه وکړه. طالبانو ویلي چې له پاکستانه د واردېدونکو چرګانو غوښه حلاله نه ده او مسلمانان یې باید له خوړلو ډډه وکړي. ځینو طالب چارواکو ویلي هغه خواړه چې د پاکستان په فارمونو کې چرګانو ته ورکول کېږي د څارویو له خصا شوو وینو جوړیږي چې دا هم د روغتیا لپاره زیانمن دي او هم شرعي پلوه حرام دي. طالبانو همدارنګه د پاکستان پر هغو توکو هم تعرفه اوچته کړې کوم چې افغانستان کې تولید کیږي. د دې کار موخه کورنۍ تولیداتو ته لومړیتوب ورکول په ګوته شوي دي. د طالبانو حکومت همداراز امر کړی چې د دولتي ادارو خوراکي او غیر خوراکي توکي باید د افغانستان تولید وي. بهرني تولیدات ورته د منلو نه دي. که د طالبانو دغه پریکړه عملي کیږي نو ورسره د پاکستان د چرګانو د روزلو صنعت سخت زیانمن کیږي، ځکه د پاکستاني چرګانو لپاره افغانستان ستر او ګټور مارکیټ بلل کیږي. تر دې وړاندې د جمهوریت پر مهال هم د افغانستان حکومت د پاکستان څخه د چرګانو په واردولو بندیز لګولی و، خو هغه مهال په کور دننه د چرګانو د فارمونو خاوندانو شکایت لره چې ګواکې پاکستاني فارم لرونکي غواړي په مارکیټ کې د افغان فارمونو بازارونو سره ناسالمه سیالي وکړي، خو ښایي دا پلا خبره بل ډول وي. په پاکستان کې ځینې کتونکو دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړی او وایي چې د دې کار اصلي لامل له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ پریکړې سره تړاو لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.